بني د یو بل سره داسې معامله کوي په یو بل باندې وله غیرت راځي. عایشه رضی الله عنها وایي دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی، امام ابو داود هم راوړی دی، وایي چې ما رأیت صانعة طعام مثل صفیه، ما په دې ژوند کې داسې جنۍ نه ده لیدلې او داسې ښځه چې هغه دې دومره ښایسته خوراک پخوي لکه څنګه چې به صفیه رضی الله عنها پخو. ډېر مزیدار خوراک به یې جوړه او پخو به یې، او دا د ښځې کمال وي. اوچته ښځې کې دا صفت وي چې څه کوي، ډوډۍ ښه پخوي او د خاوند د مېلمنو خیال ساتي. اوس دا داسې ښځه راوستي چې ته د هغې نه ښه پخلی کوې، په څه شي نه پوهېږي، روزانه په دې دال وي، د کولمې دغه کړی او په دې پالکو او دغې ته ناستې غټ نه غټ پروګرام دا وکړي چې وایي ساده وریجې پخ کړي. نو ښځه تکړه ښځه هغه ده چې هغه قسمه قسم خوراک هم پخولی شي او د خاوند د مېلمنو خیال هم ساتلی شي. او د مېلمنو خیال هغه ښځه ډېره ساتي چې هغه تکړه وي په دې کارونو کې، چې څه وله نه ورځي، چې څه وله نه ورځي نو هغه بیا غریب مېلمه به څه راولي، ځکه چې د خپل حالت معلوم دي. هغه په زړه کې وایي چې ما چې د کور کې ونه خوړه نو مېلمه به یې څه وکړي. داسې خلک شته دي، داسې خلک شته چې هغوی د دې د لاسه مېلمانه کور ته نه شي ووایي، خبرې چې څه وله نه ورسي. او دا د مور پلار په دې کې غټ لاس وي چې لور ته د تربیت ورکړي چې ته به د خاوند کور څنګه سنبالې او څنګه به یې ساتې، نو به یې د خاوند هم خوشحالوي، خپلوان ته هم خوشحالوي، مېلمانه هم خوشحالوي. نو صفیه رضی الله عنها کې یو اوچت صفت دا و چې هغې به ډېر ښایسته پخلی کو، چې هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر خوښ و. نو وایي چې یو پیر وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناسته وم او ورځ هم د عایشه رضی الله عنها وه. وایي چې اهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام، هغې یو لوښی راولېږه په هغې کې خوراک و، وایي چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکړي دا د هغه خوښي. نو دا یو خادم له دا لوښی ورکړی و چې دا ویس، چې کله هغه خادم راغی وایي چې دا پلانې رالېږلی دی، وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکړه، وایي فما ملکت نفسي ان کسرته، بس ما کې نور طاقت نه و د برداشت یو هغه لوښي دی چې لاس را واچوي، هغه لوښی هم مات کړو، څه چې به کي و هغه دې ټول واورېد. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره حکیم انسان دی. او ما تاسو ته تېر شوي درس کې دا آخري نقطه بیان کړې وه، ما چې مې په دې به خبره کوو پر روان بیان کې، چې د دې ډېرو ښځو سره به ژوند څنګه تېرېږي. دا اوس حکیم انسان دی. ګوره که زما او ستا په مخ کې داسې وشي ما ورته به څه کوو؟ روغه جګړه ده، که جګړه ډېره غټه نه ده نو چغې دي، بربادي ویل دي، د دې ښځې مور پلار سپکول دي، یا که د سړی ډېر هم کمزوری او غوسې نه رسي په دې ښځه جو بس غوسه چې د کور نه وځي، لاړ ووتو بس زه خفه یم، ولې وی ښځې دا شی وکړو. خو دا طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زده کړه چې څه به کوې په داسې حالاتو کې. ما تاسو ته اول دا خبره ذکر کړې وه چې کله مې یو سړی دویم واده کوي او دریم او څلورم کوي، نو ځان تیار ساته دې ته چې په کور کې به اختلافات وي، دې ته ځان تیار ساته. ګورې اوس که ته داسې ډډه دې لګولي چې زه کوم دویم واده دریم څلورم، خو چې جګړې مګړې پکې نه او څه پکې نه، نو بیا صحیح سپا خبره وکړه چې اراده دې نه شي دویم دریم واده ته، هسې دې بانه جوړه کړې چې زه ناست یم دغې ته. کیدی نه شي، کیدی نه شي چې یو کور کې د دننه اختلافات نه وي. دا اوس د نبوت کور دی، په دې کې هغه انسان اوسېږي چې په هغه باندې وحي راځي، او د هغه په کور کې هم دا قصې شتي. دا خو د زنانو طبیعت دی، داسې به کوي. هوښیار سړی هغه دی چې د زنانو د دې طبیعت سره د ژوند تېروي او ښه برابر روان دی. دا هوښیار انسان دی. دا هوښیار نه دی چې یو یې مو واله بله یې مو واله، سهار هغه مشره وي او د شپې کشره وي، او بل بیا هغه درېیمه وي او بیا هغه څلورمه،
ویل موږ بل شان خلک یو وایي کړپ خو دې وکړي وایي داسې طریقه نه شوه د ښځو د ساتلو چې ته په والي باندې ښځې ساتي حکمت نه به کار اخلي حکمت نه ځکه یو کس وي څلور ودونه کړي بیا بوډا شو او تاریخ یې دا قایم کو چې د څلور ونو سره یو ځای ژوند تېر کړی و او ډېر ښکلی ژوند یې تېر کړی و او دی پکې بوډا شو په هغه ځوانۍ کې کړي به دې چا تپوس کو چې دا څنګه تا دا ښځې داسې کنټرول کړې وي او څنګه دوی دا داسې ژوند تېر کړو په یو ځای کې هغه ورته وویې اوله کې خو ځوان هم د ځوانۍ په زور مې ټولې ساتلي بیا د هغې نه بعد چې د ځواني مې لږه کمزورې شوه نو د مال په زور مې ټولې ساتلي وي د مال هم ډېر غټ لاسي د یوې له هدیه راوړي بلې له راوړي بلې راوړي ټولو خوشحالي کړي ښه نو بیا مال دې هم ختم شو ځواني هم لاړه مال هم ختم شو نو اوس مې په ښایسته اخلاقو راټینګې کړي د هر ځي او طریقې او د هر مقام خپله وینا وي اوس دا ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې د ځمکې په دې مخ چې کوم اوچت انسان دی هغه ناست دی او دې پلیټ مات کړو او چې سیره لګېلي وو هغه ته وویچو څه به کې په دې موقف کې او څه به ستا طریقې د زده که د امام اعظم پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا ده وی کله چې ما دا پلیټ مات کړو فتبسم النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو او بیا هغه خادم ته وی چې زه واپس ځه مور ستا نن ډېره غوسه ده ګورې وی ما ورته چې یا رسول الله ما کفارته دا کوم کار چې ما وکړو دې څه کفاره ده دې ته مې احساس وشو چې نه وکول پکار یا رسول الله اوس راته طریقه وښایه هغه ورته اناء کاناء دغه لوښي په شان لوښی به ورله ورکوې دی کفاره ده ځکه چې د هغې لوښی دې مات کړی بل لوښی هغې راواغېستو د خپلې کوټې نه هغه خادم له یې ورکړو واپس یې ولېږو کیسه څه شوه ختمه شوه نه جګړه وشوه نه اوازونه اوچت شو نه بدیره دې ویلی شوې نه غوغا جوړه شوه په کور کې ټوله کې زمونږ کورونو کې غوغا جوړه شي ګاونډیان پکې کله نه کله ګواښ لری شي هره ننوځي او دا نه چې کور کې درې ښځې دي یا دوه دي جګړه جوړه زمونږ د پښتنو یو ښځه ده اکثر دا یوې سره دومره جاخه جوړه شي چې بیا پکې بارهي خلک ګواښ له راننوځي اوس خو د حالت ښه شوي دي خو د مشرانو نه تپوس وکړه پردي به درنه رالو ګواښ به یې کوو داسې جاخه به جوړه شوې